که تاسو سره موبایل کې نوی اپلیکیشن انسټال وس ډیلیټ کړئ یو داسې اپلیکیشن درته ښیم چې په یو کلیک سره به تاسو خراب تصویر ایچ ډي ته واړئ دې سره سره که تاسو په خپل تصویر کې د خپلې خوښې بیک ګراوند چینج کول غواړئ نو په یو کلیک سره چینج کولی شئ اوس کوم اپلیکیشن دی څنګه ډاونلوډ کولی شو راځئ چې طریقه درته وښیم دې دپاره تاسو په خپل موبایل کې هر یو براوزر کولاو کوئ په هغې کې سرچ کوئ wiki.apk.com فرست نمبر کوم ویب سایټ تاسو ته راوړي دا اوپن کړئ دلته کې دا سرچ بار دی په دې کې تاسو سرچ کوئ فوټو کله هم تاسو فوټو سرچ کړئ دا پوسټ په تاسو ته راوړي دا اوپن کړئ په دې پوسټ کې دا ډاونلوډ بټن نه پرې باندې کلیک کړئ او دا اپلیکیشن تاسو ډاونلوډ کړئ کله هم تاسو دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ اوپن کړئ دلته کې لیکل ایډیټ فوټو تاسو پرې باندې کلیک کړئ تاسو د ګیلري نه خپل تصویر راواخلئ بیا تاسو صفا کولی څنګه شي معمولی د ښي طرف ته سکرول کړئ دلته کې لیکلی دی انهینس تاسو پرې انهینس باندې کلیک کړئ دا به لږ ټایم دغه شانې پروسیسینګ کوي ستاسو تصویر به بالکل صفا کړي که تاسو دې ته بیک ګراوند چینج کول غواړئ د ښي طرف ته معمولی سکرول کړئ دلته کې لیکلی اے آی بیک ګراوند تاسو پرې باندې کلیک کړئ دلته کې مختلف قسم ډېر شي بیک ګراوند دي کوم یو تاسو چینج کول غواړئ په هغې باندې کلیک کړئ لږ ټایم به پروسیسینګ وکړي چینج شو بل چینج کول غواړئ پرې باندې کلیک کړئ لږ ټایم پروسیسینګ وشو چینج شو که تاسو پکې د خپلې خوښې بیک ګراوند لګول غواړئ تاسو پرې کسټم باندې کلیک کړئ او دلته کې تاسو ولیکئ دلته کې ما ولیکل